پاکستان د ګړنګ په غاړه ډېر خلک ادعا لري که پښتانه تشدد وکړي پاکستان به وځپي. پاکستان کله دا 50 کاله لر او بر افغان ته پر کور پخه ډوډۍ وروړې ده، خو هر وخت یې مرمۍ، ټوپک، جنګ او کرکه درکړې ده. 50 کاله هره ورځ 100 تنه افغانان حد اقل په لر او بر کې شهیدان دي. ستا نسل کشي روانه ده، ته لا رام رام لري. د نواب اکبر بګټي او بلوچو کیسې مه کوئ، د بنګلادیش کیسه وکړئ. بلوچانو شاته مستقل هیواد نه درلود، مګر پښتانه شاته مستقل هیواد لري. تر څو له پنجابک څخه خپل ورور را جلا نه کړئ، 100 کاله به نور دا جنګ دوام لري. دا په خبرو نه حل کیږي، هغه د له سره خبرو ته لا پرېږدي. پر دغه ډیورنډ لاین دغه عدم تشدد نږدې 9 ځله ستا نظام د چپه کېدو تر حده وځپلو. اردو یې درته له منځه یوړه، فابریکې د اوسپنې په بیه درڅخه رانیولې، تاسیسات یې ټول در چپه کړل او ته لا ورته ناست د عدم تشدد سورنا ورته غږوي. ستا رئیس جمهوران یې په تا پخپله په دار وځړول او ووجل. هغه دا اوس ستا خپل پښتانه په لکونو ځوانان ستا پر خلاف په مدرسو کې دا 50 کاله ساتي. ته لا د حوصلې خبرې کوي. د نن حالات نه د بګټې له زمانې سره برابر دي، نه پاکستان هغه پاکستان دی چې یوه لغته تا کش کړو، یوه لغته هند ووهه، یوه بنګلادیش او بله بلوچانو. تاسو به ووینئ چې دا د انګریز نږدې 100 کلن جادو او ناجایز اولاد باندې څه کیږي. دا د عدم تشدد فلسفه خپله د انګریزانو پروژه ده، لکه تبلیغان چې پر ژوند د سیاست خبره نه کوي. پښتانه د امریکا سره وجنګېږي، خیر دی. روس، امریکا او چین دې مات کړي، تشدد نه دی. پښتون د خپلو کې 50 کاله سره مړه کړي، تشدد نه دی. مګر که د خپلې ازادۍ او کرهیي جنګ څخه ووتې او خپل جنګ ته ودرېدې، بیا تشدد دی او بې تهذیبه توب دی. قسم په خدای چې عدم تشدد هغه د تېرېستلو دسیسه ده چې د 80 کاله انګریز زموږ څخه پنجاب په خلاص کړی. زما هدف له تشدد دا نه دی چې یوازې د پی ټي ایم تشدد ته ودرېږي. زه د ټول پښتون قام خبره کوم چې هر سیاسي او جنګي لاره او فکر ولري. له نورو سره به تشدد وکړو، خو چې د خپل منځي تشدد ووځو. خپل منځي تشدد مو له همدې بیلتون راپېښ دی. راکې حساب څونه پښتانه د عدم تشدد قرباني دي او څونه ګټه یې پښتنو ته کړې ده. د نورو معلوماتو لپاره شاندار ټي وي چینل سبسکرایب او فیسبوک پاڼه خوښه کړئ. تر بیا ښې چارې له دعاګانو مو مه هېروئ.